راغله مسلمه پمون بیا د رمضان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته راغله مسلمه پمون بیا د رمضان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته ځان ورته تیار کړه کمل پکې اجرونه دي چې وکړي څوک سنت پکې د فرض ثوابونه دي چې وکړي څوک سنت پکې د فرض ثوابونه دي دا پټولو میاشتو کې بهتره د ایمان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته راغله مسلمه پمون بیا د رمضان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته چې تیرا تر نشي په غفلت کې تیاری وکړه رضی کا پاک الله پکې پزان داسې خواري وکړه رضی کا پاک الله پکې پزان داسې خواري وکړه ډیر زیات تلاوت وکړه د قرآن میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته راغله مسلمه پمون بیا د رمضان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته نبی دی فرمایلی ټولو میاشتو کې اعلی ده الله پاک بندگانو ته ورکړی و تحفه ده الله پاک بندگانو ته ورکړی و تحفه ده کېږي مغفرت پکې دا د غفران میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته راغله مسلمه پمون بیا د رمضان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته دکې وشپاته چې به حدا ډېر ثواب لري دا لیلۃ القدر شپه په واړو شپو صفات لري دا لیلۃ القدر شپه په واړو شپو صفات لري محمد رحمان مخلص دروان د سیام میاشته وکړه عبادت پکې د علیشان میاشته وکړه عبادت
دا علی شان میاشتا راغلا مسلمه پمون بیا د رمضان میاشتا وکړه عبادت پکې دا علی شان میاشتا وکړه عبادت پکې دا علی شان میاشتا وکړه عبادت پکې دا علی شان میاشتا کلام دی د ډیر ګران محترم رور محمد رحمان مخلص، आवाज دی د اول خان وفادار.